آریان خان په نامه څوک وایي چې هفتلیان زما د خپل تحلیل د مخکر چې رشاد صاحب او بیبي صاحب وایي چې دوی دغه دي ابدالیان دي، مګر زما د تحقیقاتو مخه دوی دغه نه دي، دوی پښتانه نه دي. ما ته دوی ترکان معلومېږي ځکه د دوی دغه نسبي شجره دغه نه ده. کاستریان یا کاسیان پښتانه دي، کوشانیان پښتانه دي. دغه خواته د ایران پر مځکو موږ ټولې امپراتوري چې کړې دي خواته مو کړې دي. دغه کاسیان دغه زموږ اوسنۍ ساکزۍ چې دي دا ساکان دي، ساکزۍ ساکان دي په اصل کې، چې دا دغه هم پکښې کې سوی دي. زه ما مخکې تاسو ته ویلي چې زه په ډېر جدي کوویډ باندې اخته یم. لوستنې مې دغه شروع کړي، تخریش شروع کړي، بحثونه به سره کوو، خبرې به سره کوو. ولې زه د دې چې تاسې دغه رقم شتون کې په دې ډېر خوشحاله کېږم چې تاسې کتابونو ته مراجعه وکړئ. آنلاین ټول کتابونه شته، که تاسې علاقمند یاست. مثلا زه تاسو ماخذونه در کوم، ولاړ شئ علامهحبیبي.com سرچ کړئ. د علامه حبیبي ټول اثار پکښې پراته دي، دغه موضوعات ټول پکښې تشریح شوي دي. په هغه کې وګورئ. یو کتاب دی د پښتو ادبیاتو تاریخ لومړی او دوام ټوک لومړی ټوک یې وګورئ. د دغه سیمې ټول اریایي اقوام تشریح کوي. په اریایي اقوامو کې د پښتنو ځای تشریح کوي، پښتانه تشریح کوي، دا ټوله پکښې کې تشریح شوي دي. یا مثلا ولاړ شئ په دې دغه کې ډېر زیات اثار آنلاین شته، تاسې کولی شئ چې د پښتنو دغه تاریخ د دغه څخه را پیدا کړئ. بدبختانه دلته یو سیاست د دغه سره سوی دی، د بلوڅانو، د پښتنو او کردانو سره. دغه منطقه ټوله د بلوڅانو، د پښتنو او کردانو وه. نو دغه راولاړ شوله د نړیوال د دې لپاره چې دغه ځای هېڅ کله دغه نشي پاته، یو واحده کتله پاته نشي، نو دا یې تجزیه کړله. پښتانه هم په 5 مملکتو ویشل شوي دي، کردان په 5 مملکتو کې ویشل شوي دي، او بلوڅان په 5 مملکتونو کې ویشل شوي دي. دوی یوازنۍ څوک چې دغه منطقه اداره کولی شي. زه یو بحث چې اکثر نه غواړم وکړم، خو راسه کېږي. مثلا د تاجک کلمه ده. تاجک یو واحد قوم نه دی په تاریخ کې. تاجک یو نوم دی چې حتی په هغه وخت کې چې دا کلمه استفاده شوې ده، مثلا بیهقي استفاده کړې ده، نورو هغه ټولو غیر ترک تبارو ته تاجک ویل شوي. حتی پښتون د تاجک په نامه یاد شوی دی. دا یو صفت و چې د ټولو هغه اقوامو لپاره استفاده کېدی چې غیر ترک وه. متاسفانه د غبارو، د کوهزادو، د ځینې نورو ځینې تاریخونه هغه د تعصبي او عصبي دغه پر اساس باندې قصدن اړول شوي دي او ډېر مشکلات لري. نو په دې خاطر دغه نه ورباندې کېږي، ډېر استدلال نه ورباندې کېږي. د غوریانو د سامانیانو په اړه یو بحث موجود دی. سامانیان د اریایي تاریخ تر ټولو غداره طبقه تېره شوې ده. دوی راولاړ شول، د لیث صفار دوره یې ورټوله کړله. د لیث صفار ورور اسماعیل صفاري یې ووژه او دغه سر یې پرې کړي، په بغداد ته یې د خلیفه ته یې په تحفه کې ور واستوئ. او دوی و چې راولاړ شوله، اریایي سرودونه یې ټول له منځه یوړله. تاسې ګورئ یو ډېر مهم بحث دا دی چې د نړۍ په ټولو ژبو کې یوازني ژوندي اریایي سرود په پښتو کې پاته دي. یوازنۍ ژبه پښتو ده چې اریایي سرودونه پکښې پاته دي. دغه د پښتو لنډیو شکل، پښتو کاکړۍ، پښتو غاړې، دا پښتو دغه دا ټوله اریایي دغه دي، جوړښتونه دي. عربي څه دغه نه لري. د شکلیات دغه چې دي دا ډېر دغه دي. دا اکثره چې دا د اریایي سرودونو پر اساس چې ته چې کله د زردشت دغه ګورې ګاتونه، هغه عین پر دغه وزنونو باندې لیکل شوي دي، لکه د پښتو لنډۍ چې دي، یا د پښتو نارې چې دي، یا د پښتو کاکړۍ چې دي. نو دغه راولاړ شول سامانیان. هغوی نه یوازې دا چې اریایي ژبې یې کښېښلې او لاندې یې یوړلې، بلکې فارسي یا دري ژبه چې پښتنو ایجاد کړې وه د دې لپاره چې خپل سیاست په وکړي، هغه یې هم په عربي باندې دغه کړله، ملما کړله او عربي یې په ننه ایستله او ټوله ژبه یې عربي کړله. نو دا اوږده بحثونه دي تاریخي. بیا به دلته یو چا پوښتنه کړې ده چې خلجان څوک دي. خلجان اول یو خبر تاسو ته ډېره واضح وکړم، دا غلجۍ او درانۍ چې کومه اصطلاح ایجاد شوې ده دا جال دی.
هیڅ کتاب هیڅ تاریخ دا نه تثبیتوي چې غلجي و دراني شته. دا یو جال و د انګریزانو د خوا چې پښتانه په وویشي. هیڅ رسمي سند نشته چې موږ په پښتنو کې غلجي و دراني لرو. ولې خلج او خلجان دا دغه دي، دا په تاریخ کې شته، دا پښتانه دي، موږ یې په روزګان کې لرو او په هند پر مځکو باندې زموږ واکمني چې 300 کاله مو تېره کړې ده، هلته موږ د خلجانو واکمني لرو، دغه علادین خلجي. ولې هېره دې نه وي چې دغه خلجان چې دي دا په اصل کې د پښتنو او د ترکتبارو یوه ګډه ریښه ده. دوی هغه خپلوۍ چې په دا خپلو منځو کې کړي دي، هغه د خلجانو د دوی تر منځ ډېرې نږدې دغه دي خپلویانې شوي دي چې په دغه کې مثلا ملکه رضیه سلطان چې ده او سلطان التمش چې دی او جلالالدین شاه خلجي چې دی، دا ګرده هلته په هندوستان کې د دوی ډېرې نږدې خپلوۍ سره تېرې شوي دي، ځکه دغه شاهانو په هغه وخت کې د خپلو اقتداراتو د خوندي کولو دپاره دوی خپل دغه ساتلی دي، خپل دوستیان یې سره کړي دي. لکه ما چې مخکې تاسو ته ویله چې د محمود غزنوي پلار را ولاړ شو، د دغه په خاطر یې دغه نه دی کړی. دلته د فرید آریا په نامه یو څوک وایي از دورانی‌ها سدوزی‌ها محمدزایی که در تاریخ خیانتکار در تاریخ بشریت نبوده و نیست. حتما نمیباشه به نظر من. البته شما کدام دلیل برش می داشته باشین، ولی ما که چیزی را که بحث میکنیم بر اساس استدلال میکنیم. سامانی ها را که بحثش بر شما ارائه کردم، سامانی ها به دستور عربا سلسله سفاریا که اولین اقتدار آریایی بودن، اونا را کلا از بین بردن و اینها کوشش کردن که استقلالیت که مثلا آریایی ها با وجود آورده بود از بین برد و اینها آمیران عرب بودن. اینها هیچگاه سلطنت خود را اعلان نکردن و نه سلطنت های خود داشتن.